ملي دفاع وزارت وایي پر ټولو سرحداتو بشپړ کنټرول او څار لرو او هیچا ته د یو موټی خاورې نیولو او ورکولو اجازه نه ورکوو. ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان پر ټولو پولو او سرحدونو پوره واک لري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي دوی د پولو د ساتنې په برخه کې جدي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره کې مداخله وکړي. ملي دفاع وزارت دا خبره وروسته تر هغه کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر ډیر خپور شو چې طالبانو د واخان په نوم ولسوالي پاکستان ته ورکړې. خو دا خبره اکثره طالب مشران ردوي او وایي چې د وینې په بدل کې به د افغانستان ساتنه کوو. په مزار شریف ښار کې ځایي امنیتي چارواکو له ګاونډیو سره د بدخشان له پولو لیدنه کړې ده او هلته یې امنیتي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې دي. امنیتي چارواکي وایي چې په واخان کې امنیت تامین دی او هیڅ چاته د افغان پولو د لاندې کولو اجازه نه ورکوي. چارواکي وایي چې پر پولو بشپړ کنټرول لري او د لا ډېر امنیت او ساتنې لپاره به رغنده ګامونه اخلي. ملي دفاع وزارت وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې په وروستیو کې واخان کې د پاکستان د مداخلې په اړه ډول ډول ګنګوسې خپرېږي خو افغان حکومت یې بې بنسټه بولي. دوستانو تاسو د واخان د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.